بچی جدا کیږي کنه ټول جدا شي. هغه مور او پلار یې په ډاګه ناستې وي مونږ پکې د چا سره به یو لکه. هغه یو ورته وایي تاسو چې د چا سره خوشحاله یې وي تاسو به یې د سره یې. هغه پلار هم خوشحاله شي هغه مور هم خو زه وایي د سره به یو. مطلب دا چې د هر یو سره به خوري او څکي. هغه بیا د یو سره هم ونه خوري وڅکي. ښه ما ته خپله دا مسله د یوې زنانه د طرفه راغلې وه. وی مولي صاحب 2 زامن مې جدا شوي دي. ما ته وی ته پکې د سره یې. نو وی مولي صاحب بیګا شپه په تمه ومه چې د ده د ښځه ډوډۍ راوړي. ما وی د ده دا به راوړي. وی زما د الله په ذات قسم چې په ما بیګانۍ شپه وږې تېره شوې. د دې مور تپوس په الله د چا نه کوي. دا بچې به دې قبر ته کوزیږي که نه؟ دا بچې د حج او عمرې له څه له ځي؟ دا بچې دا مدرسې ولې چلی؟ څه له مدرسې چلی؟ څه له دې تبلیغ له ځي؟ څه له دې حجونه او عمرې کوي چې کور کې د مور دا حال دی؟ الله به تې د دې مور د نفقې تپوس کوي. دا وږې شپه چې ستا مور تېره کړې د دې تپوس په الله د چا نه کوي؟ نو چې دا وروڼه تقسیم وکړي دا زامن نو دا پلار یې په ژړا شي. نو موږ دې پلار نه تپوس کوو. موږ وایو پلاره ته ولې ژاړې؟ نو پلاره سړه نری شوی چې عمر تېر شوی. هغه وایي مولي صاحب یو داسې وخت و چې دا بچي زما واړه و. زه خو لوی ومه. نو دا یو بچی راشي وي دا زما ابو دی. نو دې غېږ ته یې وخېږي. نو بل راشي وي دا زما ابو دی ته تې اپله شه. نو په دې پلار باندې جنګ. یو وایي زما ابو دی بل وایي زما ابو دی بل وایي زما ابو دی. تاسو لیدي نه دا واړه چې کله دا دغه جدا کیږي بیا که نه دا زامن و دا پلار یې بوډا شوی. نو چې دې جدا کیږي که نه نو یو چې مونږ ولا تقسیم وکړو نو مونږ وایو دا پلار د چا دی پکې لکه؟ نو یو وایي دا د ده پلار دی. هغه بل وایي ستا پلار دی. هغه بل وایي ستا پلار دی. نو پلار وایي هغه وخت چې یو به وایي زما پلار دی بل وایي زما پلار دی. نن مې په سپینه ګیره یو ته پلی او بل مې بل ته پلی. پلی که نه پلی وایي دا ستا پلار دی. بل وایي ستا. ته د چا نه پیدا یې چې دا د ده پلار دی؟ ته د چا نه پیدا یې؟ دا مور د چا مور ده؟ دا 2.5 کاله متیازې تا په چا کړي دي؟ په دې مور دې نه دي کړي؟ نو مور او پلار بیا یو بل ته پلو. دا یاد ساتئ. یاد د دې علماو نه تپوس وکئ. د دې مفتیانو نه تپوس وکئ. که یوازې په حج او عمره خلاص شوئ نو ماله نوم بدل کئ. که یوازې په تبلیغونو خلاص شوئ نو ماله نوم بدل کئ. که یوازې په مدرسو چلولو خلاص شوئ ماله نوم بدل کئ. رضا الرب فی رضا الوالد. دا د رب اټلی قانون دی. رضا د رب په رضا د پلار کې ده. چې پلار خفه دی زه خفه یمه. که پلار خوشحاله دی زما د طرف نه اعلان د رضایۍ دی. هسې به دعاګانې کوي. نز قبلیږي زما دا دومره مدرسې چلول. علقمه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله مبارک صحابي دی. په یو تالی خوراک کړی دی. دا هغه د زنکدن حالت شو. کلمه وی نشي ویلی. نبی علیہ السلام صحابه لیږي کلمه ورته ووایه. کلمه وی نشي ویلی. کلمه صحابه کرام رالل وی د الله حبیبه اخو کلمه نشي ویلی. وی ښه مور پلار یې ژوندي دي؟ وی او د الله حبیبه مور یې ژوندی ده. وی راوی غواړئ؟ د علقمه رضی الله تعالی عنه مور راله. پیر که خاخستی خو مرید لپستی. وی مولي صاحب پلار مې منځونه نه کوي زه هم نه به کوي. د هغې حساب به ورسره الله کوي. ته دغه حساب مه کوه. مولي صاحب د پلار مې ګیره نشته ډېر بدعمله دی. هغه حساب به ورسره الله کوي. ستا دپاره ډېر څه دی نه دی کوي مونځ. دغه حساب ورسره ته مه کوه. دغې دپاره ته نه یې راغلی. نبی علیه السلام چې د علقمه مور رالله وی د علقمه مورې ستا د دې بچي څه حال دی؟ وی کثیر الصدقه. وی زما د بچي مره صدقې چا نه دي ورکړي. کثیر الصلاة زما د بچي مره منځونه چا نه دي کړي. کثیر الصوم زما د بچي مره روجې چا نه دي نیولې. روجې شته منځ شته صدقه شته. وجه څه ده چې بچې دې کلمه نه وایي؟ نبی علیہ السلام ورته وایي د علقمه مورې ستا سره څه حال دی؟ ته ترې راځئ. د مورې یوه رکوټې غونته ګیله ښکاره کړله. د والو نه ګورئ اوس خو له خلکو لاس اخپې مات کړي. والی زخمیان کړي پراته دي. مورې وی د الله حبیبه زما د علقمه بچي نه یوه ګیله پرته ده دېړه کې. وی څه ګیله ده؟
وی ګیله مې دا ده د الله حبیبه چې زما عزت ته یې لږ ټیس رسولی و، ښځه یې راباندې اوچته کړې وه لږ او زه یې لږه کوزه کړې. دقه ګیله مې د زړه نه نه وځي. مور دا پیسې نه غواړي، مور دا مال نه غواړي. مور وی ماله په کور کې ملکي راکه، زما دا مشري خوښه ده. پلار وی مولي صاحب ماله مشري راکه که ته ډېر لوی عالم یې، خو دا مشري مې هسې خوښه ده. دا په تا چې حکم کوم دا راله خوند راکوي، دا تا چې کارونو له لیږم پټي ته دا راله خوند راکوي مولي صاحب. نو موږ وایو پلار او مورې چې تا له خوند درکوي نو ستا شوه. ته ملک او زه د ته حاکم او زه د محکوم. نبی علیہ السلام ورته وی د علقمه مورې دا بچی دې معاف کړه. وی معاف یې که د زنکدن حالت یې دی کلمه نشي وی. مور یې وی د الله حبیبه ما معاف کړې. نبی علیہ السلام صحابو ته ورشئ کلمه ورته ووایي. صحابي راغی وی د الله حبیبه چې دلته مور وی چې ما معاف کړی دی، د مور د الفاظو سره متصل علقمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نبی علیہ السلام صحابو ته وایي واورئ صحابو د علقمه ژبه د مور خفګان نیولې وه، دا د مور خفګان نیولې وه. یقینو که ورته دا پټکي ټینګېږي، دا درته حقیقت وایم. یقینو که ورته دا مدرسې ټینګېږي او ستا حجونه او عمرې ورته ټینګېږي، که یوه پیری دا لاس داسې کړل بیا به څه نه وي. نو دا د امام الانبیا کورني اخلاق چې مور قدر رایاد شوله رضاعي ټول قیدیانې پرېښودل. وی ما ته نن زما د مور رشته رایاد شو. د نبی علیہ السلام په سنتو به عمل